وقتی که میوه مثلا فصل خودشان بشه در روزا باز میشه به افغانستان میامد. وقتی که از ما میوجات ما مثلا خوراک آباد ما وقتی که بود که فصلی بود، وقتی دوباره ما در وسیله پاکستان یا دیگه کشور که از طریق بندر از اون انتقال میدادیم بس میکردن ما رو منتظر میساختن که یک تفاهم نامه بگیره که برای همیشه دروازه باز باشه. نه که نیرنگ بازی کنه وقتی میوه های خودش نمیخورم کیله، بدون کیله زندگی کردن میتونم، بدون مالتا زندگی کردن میتونم. اما پاکستان است، ایران است، با هر کشورها باید ما روابط خوب داشته باشیم که به سهولت مردم رفت آمد بکنه. اعتبار مې پر نه پاکستان سم کشور نه دی. ډېرې وعدې د افغانستان سره کړي دي، افغانستان یې ګټه پورته کړې، خپل په وعده نه دی والا. که داسې مخته کوم تیر دولتونه تیر سوي لکه د سردار داود یا نجیب دې سره دوی ټولو دښمني وي راخیستې دي، دوستي حساب یې نه ده کړی. که دغه هر څو د دوستي غاړه ورته پرانیستې ده لکه از ما بیادر بادام و چهارمغز و لوبیا یار و جلغوزی سیاه ما را میبره، بر ما چیز پلاستیکی روان میکنه با خوراک و 3 سال 4 سال که میبینم پاکستان نیرنگ بازی میکنه. میوه های ما خراب شد، انار ما خراب شد، مثلا رومی ما خراب شد. او که هست با فایده خودش کار میکنه. در طول 40 سال یگانه آله ابزار فشار علیه پاکستان که استفاده کردن در ترخان اولی موری استفاده کردن که خوشبختانه پاکستان نظام بشه و اقتصاد پاکستان در شکست یا مواجه کردن. پاکستان سره باید تجارت عموما بند وای ځکه دوی زموږ د ملک دښمنان دي. همیشه کې زموږ ملک داسې کار نه ده کړی چې دلته یو پابند دولت واوسي. سلام و درود نثار همه شما هموطنان و بینندگان عزیز. آرزوی صحتمندی و سلامتی همه شما خوبان را دارم. من زمیر نوری هستم و شما را خوش آمدید میگم به این گزارش ما. عزیزان بیننده، قسم که همه شما در جریان بودین، بیشتر از 80 روز دروازه تورخم بر روی تجارت و رفت آمد دو کشور که افغانستان و پاکستان است بسته شده بود. البته از سوی امارت اسلامی افغانستان این دروازه بند شده و فعلا به خاطر کمک های سازمان ملل که به افغانستان برسه موقتا این دروازه باز شده. سوال اینجاست که آیا مردم افغانستان و تاجران افغانستان میخواهند که این دروازه بر روی رفت آمد و تجارت باز شود؟ ما به سطح شهر آمدیم تا اینکه نظریات وطندارای ما را در رابطه با باز شدن دروازه تورخم پرسان بکنم و ببینم که واکنش و دیدگاه هایشان برای ما شما چی است. السلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستین جان جور؟ الحمدلله. زنده باشین، سلامت باشین. شما چی حال دارین؟ الحمدلله بخیر باشین. خدا را شکر که خوب هستین. خودتون معرفی بکنین. ما چون اسم مولوی جمال الدین احمدی از ولایت بغلان هستم. بسیار خوب. مولوی صاحب محترم، ما میخوایم دیدگاه و نظر شما را در رابطه با باز شدن دروازه تورخم بر روی رفت آمد و تجارت دو کشور پرسان بکنم که آیا شما من حیث یک افغان میخواین که دروازه باز شود؟ خوب است که چون افغانستان با پاکستان یک کشوری مشترک المنافع است. بله. اگر بعضی کالاهایی که از پاکستان وارد میشه داخل افغانستان یا از افغانستان بیرون میره، خوب است که این دروازه باز باشه، مردم به خوبی بتونه تجارت خود پیش ببره، اقتصاد افغانستان میشه به این بالاتر بروه. بله. و همچنان بعضی ضروریات مردم که مریض دارن یا دیگه دارن میتونه که در اوجه این کارا پیش ببرن و مریضای خود تداوی بکنن. بله. و افغانستان در این شکل نیست که در طول 20 چند سال مهاجرت داشتن در پاکستان، مهاجر بودن، اونجا فامیلایشان است، رفت آمد باشه خوب است. شما در مورد مشترک المنافع صحبت داشتین. آیا ما همراه با پاکستان مشترک المنافع داشتیم؟ وقتی که همیشه وقت زمان تجارت ما شما فرا می رسید دروازه برای ما شما برای تجارت ما شما بسته می شد. بارها تاجر صاحبای ما شما گریه می کردن، می گفتن که میوه ما در اوج خراب شده.
به هزاران تن میوه در دروازه ترخم بند میماند، از بین میرفت. آیا به نظر شما این انصاف پاکستان در حق افغانستان است؟ اگرچه فعلا امارات اسلامی افغانستان در افغانستان میخواهد که مردم به یک اقتصاد کامل اقتصاد داشته باشه، روبرو باشه و بعضی نظرهای پاکستان در این موردی که بیشتر شما صحبت کردید در قبال افغانستان یک نیت سو داشتن. خوب است که اثران امارات اسلامی افغانستان تقاضا به این میکنیم که یک با باز شدن دروازه ترخم یک شرایط خوبی را وضع بکنه که در آینده نشوه که وقتی منافع پاکستان باشه دروازه را باز بکنه، وقتی که منافع افغانستان بود دروازه را بند بکنه و این کار نکنن. باید از اونها یک تعهد کامل گرفته شود. بله، به نظر شما پاکستان آیا به وعده خود، به تضمینی که برای ما شما بارها دادن عمل خود کردن این بارم؟ مجبور که حکومت امارات اسلامی افغانستان از اونها تضمین قوی معتمد باید بگیره. بله. که دیگه بین المللی گرفته شود. که دیگه خدا نکنه که تاجران ما و شما ضرر بکنن. در آینده نه ما متضرر شویم، نه تاجران متضرر شود، نه امارات اسلامی افغانستان. بدون شک. و در یک موضوع رو ما می‌خوایم اشاره برش داشته باشم که کشور پاکستان نه با کشور چین، نه با کشور هند و نه با کشور ایران روابط نیک ندارد. یک افغانستان بود که مسیر تجارتش بود و از افغانستان هم می‌خواستن که استفاده بکنن. همیشه وقت زیان برشان وارد کردن، اما خوشبختانه امروز ما راه‌های بدیل داریم. بنادر مختلف دیگه در اختیار ما قرار گرفته که ما تجارت خود را برش ادامه بدیم. خوب است که از طریق بنادری که در کشورهایی که همسایه با افغانستان است، چه تاجیکستان است و مثلا پاکستان است، ایران است و هر کشورها باید ما روابط خوب داشته باشیم که به سهولت مردم رفت آمد بکنه. خلاصه با منافع افغانستان و با رشد اقتصاد افغانستان تمام شود. شما سلامت و با عزت باشید. تشکر از شما. خیلی بله، مولوی صاحب بودن در مورد باز شدن دروازه ترخم صحبت‌های ناب و نیکی را برای ما شما ارائه کردن و گفتن که باید تضمین فوق‌العاده از نظام پاکستان گرفته شود تا این باشه که دیگر تاجران ما و شما زیان نکنند. السلام علیکم. علیکم سلام. شما خوب هستین برادر؟ الحمدلله زنده باشین. من خوب هستم. شما چی حال دارید؟ قربانتون، سلامت باشین. الحمدلله. معرفی بکنین. محمد آصف از ولایت تخار. بیرون در یک کار انجام دادیم. بسیار خوب. لالا آصف، ایره برام بگو که از این جریان خو خبر داری که 80 روز بود که دروازه ترخم برای تجارت پاکستان بسته شده بود و فعلا هم موقتا برای کمک هایی که از طرف سازمان ملل به افغانستان می آمد باز شده. آیا خودت من حیث یک جوان افغان میخوایی که ایران برای تجارت پاکستان و رفت آمد باز شود؟ بسیار گپ نظر نکرد برادر. یک موضوع است که پاکستان خود یک دشمن ابدی افغانستان است. از خرد تا بزرگ ملت افغانستان آگاه است که پاکستان هیچ وقت نمیخواد که افغانستان ترقی کنه، پیشرفت کنه و مملکت سر پا ایستاده باشد. اون نمیخواهند. و چون که او مثلا پاکستان مشروعیت رسمی بین‌المللی دارن، به این خاطر میخواهند که از طریق یک چند موتر مواد کمکی که از طریق سازمان ملل این طریق میخواد دروازه دریچه ترخم باز کنند. اگرچه خو امارات اسلامی ما بسیار خوشحال است که در طول 40 سال یگانه آله ابزار فشار علیه پاکستان که استفاده کردن دروازه ترخم اولی مورد استفاده کردن که خوشبختانه پاکستان نظام بشه و اقتصاد پاکستان در شکست یا مواجه کردن و زیر پای امارات اسلامی افتادن. و اگرچه خسارات ما با کمک بیرونی هم نداریم، الحمدلله اقتصاد افغانستان خیلی خوب است، روز به روز خوبتر میشه و ملت هم سر پاش رفته است. با وجودی که دیگه برادران و خواهران مهاجر ما که از خارج از کشور به کشور ما دوباره برگشت کرده آمدن به وطن خودشان، دیگه با وجودی که ازدحام نفوس خیلی زیاد است ولی الحمدلله خوشبختانه اقتصاد افغانستان خیلی خوب شده بدون شک. و دیگه ضرورت هم نیست که پاکستان باز کنه، نکنه ما ضرورت در دروازه ترخم نداریم. اونا درچه هستن که مثلا راه بدیلش امارات اسلامی افغانستان
تنظیم کرده ان شاء الله مشکل داره به ملت افغانستان نیست. بدون شک ما ضرورت نداریم که دروازه ترخم دیگر باز شود، به خاطر از اینکه تجارت ما از طریق کشور ازبکستان، تاجیکستان حتی به طرف خاور میانه رسیده. او طرف و کشورهای اروپایی در حال ارسال است تجارت ما و شما. دیگه هیچ ضرورت به پاکستان و بندر کراچی ما نداریم. اصلا ضرورت نداریم و اینکه اگر برای همیشه بسام یک ملت افغانستان این نعمت بزرگ از تک تک افراد امارات سپاسگزاری میکنم. و شخصا خدمت مدیون نعمت بزرگشان هستم که در طول 40 سال بالاخره یک دشمن بزرگ ابدی افغانستان با شکست مواجه کردن. بله و چرا پاکستان نمیخواد که افغانستان رشد بکنه و چرا زمانی که فصل تجارت افغانستان فرا میرسید، زمانی که میوه‌جات حاصل میداد، او زمان دروازه را برای ما شما بسته میکردن و تمام اموال و میوه‌جات ما شما برای مرز و برای نقاط فرضی خراب میشد، گنده میشد. برادر عزیز، یک موضوع دیگه هم است که پاکستان واقعا در طول نظام‌های قبلی که ما در جریان بودیم، وقتی که میوه مثلا فصل خودشان بشه دروازه باز میشه به افغانستان میامد. وقتی که از ما میوه‌جات ما مثلا خوراک آباد ما وقتی که بود که فصلی بود، وقتی دوباره ما در وسیله پاکستان یا دیگه کشورها که از طریق بندر از ما انتقال میدادیم بسته میکردن، ما رو منتظر میساختن. حالی که کیلا و مالتا و مثلا اجناس از ما که فعلا به شکست مواجه شده، به آسیب بسیار مهلک در دوباره مواجه شدن، میخواهند که بر سیستمی از نحوی چی از علمای پاکستان، چی از شورای امنیت، از هر طریق باشه واقع میخواهند که دروازه ترخم باز کنن. ولی خوشبختانه ما حاکمای خیلی از انسانای با شرف داریم که انشالله دیگه این موضوع آینده را درک کردن. بله و اگر احیانا دروازه را باز بکنن چی شرط برای کشور پاکستان و نظام رهبرای پاکستان بگذارن؟ خب یگانه شرطی باشه که اگر پاکستان واقعا میخواد که به صفت یک همسایه قدما روابط نگاشته باشه و از این جنجاله هایی که مثلا تا مثلا در طول 40 سال ادامه داشته موضوع دیورند است یا دیگه است، یا یگانه کاری که دیگه موضوعات خود در جای و در بخش اقتصاد سرمایه‌گذاری دو کشور مثلا تجارت دو طرفه متضرر نشوند. یگانه شرط چی است که یاد هیچ وقت در طول عمرشان، در طول زندگی آیندهشان دیگه ترخم دیگه مسیر مرز و با ابزار فشار علیه افغانستان استفاده نکنه. بله آیا هر کاری که اگر هر تشنجی که رخ میده بین دو کشور باید یا کوشش کنه که ترخم باید یک جای بی‌طرف باشه، اگر رفت آمد تاجرها آزاد باشن. آیا بالای پاکستان ما باز هم اعتبار کرده میتونیم که در قسمت تجارت با ما روابط خوب خواد داشتن و دوستی که مثلا به زبان همیشه وقت لاف میزنن او دوستی را عمل خواد کردن؟ در واقع پاکستان رو هیچ فرد در موضوع اعتماد نمیکنه. پاکستان باید یا تضمین بین‌المللی کتبی یافتن. شما سلامت و باید. تشکر از شما. بخیر باشید. بخیر باشید. لالای ما صحبت میکنن، بیاین یک لحظه. السلام علیکم. خوب هستن شما؟ ساعتتون خوب است؟ الحمدلله. بخیر هستن؟ بخیر باشید. خودتون معرفی بکنن. نام نصیر احمد است. نصیر احمد جان، لالای گلم مسئول چی کار باره هستی خودت؟ برادر عزیز، خودم در تیمورشاهی کار میکردم، غرفه داشتم، دیگه غرفه ما را برداشته فعلا بیکار هستم. و شما را شاید در چمن حضوری انتقال داده باشه. جای چمن حضوری جای کاروبار نیست. چرا نیست؟ این مردم که بلد شون، من مطمئن هستم که یک بازار بسیار فوق العاده به خاطر از این برادرای عزیز ماندهی که هست، ماندهی در روزی اول است. شفاخانه ها در روزی اول است. یک آدم طفل خود که شفاخانه آورد به خاطر تداوی میای بازار طرف خرید کردن. مردم اینقدر اقتصاد خوبی نداره که مثلا یک موتر تا شار بگیره بیاید، یک موتر تا شار بره دان چمن خریداری کنه. من نمیخوایم که از کس طرفداری بکنم، میخوایم حقیقت برای خودت بگویم. خودت هم میگی به زبان که در این ساحه شفاخانه بیش از حد زیاد است. یک مریض عاجل که مثل چند روز قبل در سایه سینمای پامیر به خاطر بند بودن را جان خود از دست داد و نرسید به شفاخانه، به نظر خودت این کار خوب است که سرکا بند باشه یا ای که فعلا باز شدن؟ برادر عزیز، اینطور است که به خاطر یک شوم بسازه بسته شهر رو. به خاطر از اینکه ما اینجا به تعداد 1000 غرفه مثلا در تیمورشاهی سینمای پامیر بود، غرفه ها را بند نکرده بود. مردم را بند کرده. مردم را بند کرده بود. این جای نیست که مثلا غرفه ما بالای جدول بود. بالای جدول بود. غرفه های ما که بود مزاحمت برا نداشتیم. من خودم شخصا که مریض ما
بمیره چه جگرم خودم خون میشه خودتور است که یک کار بار باشه وطندار نه بدون وطنداری هم آیت قرآن کریم است که میگه انما المؤمنون اخوه مؤمن برادر مؤمن است برادر است ما هم درد میکنیم میکشیم دیگه هم میکشیم چطور کنیم مجبور هستیم شرکت نیست. یک موضوع دیگر هم میخوایم بر شما اشاره داشته باشیم این پروردگار چیزی را که وعده داده باشه او به هر شیوهش که باشه میرسه چی ما تو در خانه باشیم چی ما تو در روی سرک باشیم چی ما تو در چمن حضوری باشیم انشالله که در کاربارم برکت خواهد آمد. میخوایم نظر شما را در این مورد پرسان بکنم که دروازه ترخم 80 روز میشد که بسته بود و دیروز موقتا بر روی کمک های سازمان ملل باز شد. آیا شما خواهان ازی هستند من حیث یک افغان که این دروازه بر روی رفت آمد و تجارت باز شود دوباره؟ برادر عزیز سن خودم شاید 33 سال باشه یا 34 سال باشه. دم 33 سال 34 سال که میبینم پاکستان نیرنگ بازی میکنه. میوه های ما خراب شد، انار ما خراب شد، مثلا رومی ما خراب شد. او که هست به فایده خودش کار میکنه. از مشرای ما میخواهیم، از شیخ صاحب میخواهیم که یک تفاهم نامه بگیره که برای همیشه دروازه باز باشه. نه که نیرنگ بازی کنه وقتی میوه های خودش نمیخورم کیله. بدون کیله زندگی کردن میتونم، بدون مالته زندگی کردن میتونم، اما نیرنگ بازی میکنه. نیرنگ باز است. اینه بخیر مالته جلال آباد هم تا 2 سال دیگه من مطمئن هستم که بخیر به خودکفایی خود رسید و در پهلوی از او در ولایت خوست ما بهترین کیله در حال پرورش است و انشالله که فارمای از هم بخیر که به خودکفایی برسه باز بیخی به طور عموم بسته باشه هیچ برای ما کدام زیان وارد نمیشه. الحمدلله. نه این کار خیلی خوب است دیگه کار شوه که مثلا ما خیلی نقص کردیم در میوه اما حالا او که خودش وقت دوایی شده از ما کده شاید 100% 20% ما ضرورت به مواد پاکستان داشته باشیم. پاکستان تنها صادراتی که داره طرف افغانستان داره. دوایش میایه، کچالوش میایه، زردکش میایه، کیلهش میایه، سمتش میایه. ما بیادر بادام و چارمغز و لوبیا یارا و جلغوزی سیاه ما را میبره بر ما چیز پلاستیکی روان میکنه پاپورک روی میکنه شرنگسانی طفل روان میکنه. از این چی جور میشه برادر عزیز؟ ما تو رسیدیم طول 33 سال یا 30 ساله که میبینم نیرنگ باز است. جز نیرنگ همین فایده خودش که تمام شد ما شما را در دام گیر میکنه بسته میکنه. چرا این کار میکنه؟ چرا همیشه وقتی که فصل تجارت ما باشه بر روی ما دروازه را بسته میکنه؟ خوب دیگه برادر از خودش دیگه از ما که خود از میفهم به نفع کشور خود کار میکنه. هیچ وقت نمیخواد که یک افغانستان باثبات یک افغانستان خودکفا باشه برادر عزیز. اون نمیخواد هیچ وقت نمیخواد. او همیشه کوشش میکنه که افغانستان محتاج ما باشه. چرا که میگه محتاج ما باشه؟ الحمدلله در خیلی چیزا خودکفا شدیم. خیلی چیزا الحمدلله دیگه در سابقه که بود ما منتظر ماشای کشورهای کفری بودیم اما حال الحمدلله امی دولت ما کس از امی بودجه خود افغانستان ماشا کم جور شده رویست. الحمدلله مثالش 20 رو بعد فیس میگیره یا 30 رو بعد فیس میگیره در شفاخانه ماش دکتر از شفاخانه میبره ماش شاروال از غرفه و بگیره نمان میبره برادر عزیز. دم تو میشه بیاد بدون شک. شما سلامت و با عزت باشید. تشکر از شما. لطفتان است. بخیر باشین. بله عزیزان بیننده بیشتر وطندارای نازنین ما خواهان ازی هستند که اگر دروازه ترخم بر روی رفت آمد و تجارت باز هم میشه باید بزرگان امارت اسلامی افغانستان در این قسمت توجه کاملا داشته باشند که دیگر در جریان حاصلات میوه‌جات ما ترکاری ما و فصل تجارت ما دروازه ترخم بر روی تاجران ما و شما بند نشود و یک تضمین جدی و قطعی بگیرن از کشور و نظام پاکستان. شما بیننده تصاویر باشین. السلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستن شما؟ خوب هستیم بخیر خیر هستید. پشتو گپ بزنیم که دیدی هیچ مشکل نداره. شیر و شکر از هر دوش به هر جبه من زیاد راحت بوسی. مشکل نداره. کوم از که تو پختنه کایز جواب درکم. نوم دم تو وای. نوم محمد خلیل. محمد خلیل جان په چی باندې بوختي څه کاروبار کوي؟ کاروبار خو ننبای شاګردان یو وروره خو پیلن داسې شرایط نشته چې موږ هغه تر ورځ راځو کار ته او داسې کار نه راته پیدا کیږي. زه دې توکل په خدای باندې د خدای د دربار نه امید کیږي ما هغه څه ټاکلی وي موږ تاسو وینو. حقیقت خبره ده دا خو دې په جای ده. دا ماته وایي چې د تورخم لاره تقریبا د اتیا ورځ نه ډیر کیږي چې بنده شوی ده د رفت آمد او د تجارت لپاره.
تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ چې آیا دا دروازه خلاصه شي او که نه؟ ما نظر خپله که زه شخصي نظر درکړم ما نظر دا وي چې پاکستان سره باید تجارت عموما بند وای ځکه دوی زموږ د ملک دښمنان دي همیشه کې زموږ ملک ته داسې کار نه ده کړی چې دلته یو پابنده دولت واوسیږي یو قایمه حکومت واوسیږي په دې خاطر دا که اقتصادي لحاظ هم ته فکر وکړې زموږ په ملک کې داخلت کوي او که د تجارت له لارې وي که بل داسې سیاسي له لارې وي لارې وار دخالت کوي نو موږ شخصي نظر دا ده چې بنده وای بهتره وه زموږ په نظر ولې پاکستان نه غواړي چې موږ ځان بسیاینې ته ورسېږو موږ او تاسو پرمختګ وکړو؟ په دې خاطر ځکه دا خو زموږ تاسو یو ګاونډی هېواد همیشه موږ تاسو دوی خار ویني یریږي که د افغانستان په خپلو پښو ودرېږي کله په دې باندې دی پوهېږي چې موږ خاوره تر اټکه پورې ده دا به افغانان بیا دعوا کوي تی نه غواړي په دې خدای مطمئنه ده ځکه نه غواړي چې افغانستان یو پابنده حکومت واوسي او څه ورځ به وي چې موږ او تاسو تر اټکه پورې بیرته د خپله خاوره واخلو انشاءالله هغه ورځ به هم راتلونکي په امید خدای امید لرو امارت داسې کارونه کوي روان دي چې یوه ورځ به داسې ورځ راسي چې هغه خپله خاوره چې کومه ځای پورې زموږ حق د هغه خپل افغانانو ته تسلیم کړي انشاءالله او تاسو پاکستان هېواد څنګه یو ګاونډی هېواد افغانستان ته بولئ؟ یاره په خپل زما په شخصي نظر موږ ته یو دښمن معلومیږي ځکه دوست نه که کوم وخت تا فکر کړی هر نظام چې د افغانستان کې و که مخکینی جمهوریت و که دا اوس امارت ده که داسې مخته کوم تیر دولتونه تیر سوي لکه د سردار داود یا نجیب دې سره دوی ټولو دښمني وي راخیستې دي دوستي حساب یې نه ده کړی که دغه هر څو د دوستي غاړه ورته پرانیستې ده لکه ګوره متکي صاحب مخکې هم دا مصاحبو کې ویل دا د امارت غټو مشرانو ټولو دوی ته د دوستي غاړه خلاصه کړه خو آیا ده د دښمني لاره غوره کړې نو ما په نظر شخصي نظر دا ښه ده چې دا غونډ افغانان دوی سره یعنی که خپله نظر مې دا هسې ده چې دوی سره دښمن واوسي ځکه دوی زموږ دښمني غواړي که نه نو زما خپل نظر دا و تاسو نه نړۍ مننه د پاکستان نظام او هېواد ته څه وینا لرئ؟ وینا دا ورته لرو چې افغانانو سره دوست واوسېږه ولې موږ سره دښمني عوام یې ښه خلک دي اما دولت یې نه غواړي چې افغانستان کې یو قوي نظام واوسېږي پابنده امارات واوسېږي دا کامیاب اوسېږي دا خو پرمختګ روان ده که ته فکر وکړې لکه مثلا داسې فکر وکړه کارونه روان دي لکه کشتېپې کانال یا مثلا داسې نورې ټاپي پروژه او دا خپله کابل کې ته فکر وکړه یو وخت کې چې به د 1000 روپۍ جیب کې وې یېرېدې چا درنه وړلې نن دومره امنیت راغلی شپه ورځ لاړ شه موږ قره باغ غزني نه راغلي دلته مسافر یو کاروبار پسې خو شکر امنیت شته خو زړه مو جام ده تاسو نه نړۍ مننه الله مو وساتي سلامت ښه وخت په خیر اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام خیر او جوړ الحمدلله زه ښه یم تاسو خپله څه حال لرئ؟ شکر دی سلامت اوسئ خپله صحت مو ښه دی؟ سلامتي خپله ښه اوسئ سلامت اوسئ نوم مو ووایئ ځان راوپېژنئ چی شي؟ رحم الله رحم الله څه ښایسته نوم لرئ تاسو قربان شم خپله ښایسته په چی شي باندې بوخت یاستئ تاسو؟ یاره والا بیکاره اوس پلان چې وکړو رام دا کار کې بیکاره ګرځو دا ماته ووایئ تاسو خو د پاکستان د دروازې نه خبر یاست اتیا ورځې مخکې تړل شوې وه او اوس موقتا د سازمان ملل مرستو لپاره دا لاره بیرته خلاصه شوې ستاسو نظر د دې په هکله باندې غواړم چې واورم چې آیا تاسو غواړئ چې دا دروازه بیرته خلاصه شي؟ یاره که دا رقم ته چې زمونږ د ګټې وخت کې زمونږ انار یا زمونږ یو بل چې میوه ځي او دی بندی او بیا دی چې وخت کې خلاصې دی نه چې بند وي بهتره زموږ نظر دا یعنی تاسو غواړئ چې مکمل دا دروازه چې بنده شي بهتره بېشک ولې بند شي دا ماته ولې چې زمونږ د ګټې وخت هغه یې بندوي او د هغې د ګټې وخت شي بیا خلاصوي او که داسې څه چې خلاصه کړي مثلا جنګ او کوم بله موضوع چې دوی په منځ ته راځي هغې پورې ونه تړي چې خلاص یې بهتره دواړو ګټه دواړو کې شروع کې ګټه ستاسو په نظر آیا پاکستان که دا ځل وغواړي چې مثلا دروازه خلاصه شي دا ځل به د خپله د وعدو په عمل وکړي هغه وعدې چې افغانستان تاجرانو ته ورکولې او همیشه وه خو د هغوی لخوا نه موږ او تاسو زیان را رسېده یاره وروره اعتبار مې پرې نه دی پاکستان سم کشور نه دی ډېرې وعدې داسې افغانستان سره کړي دي افغانستان یې ګټه پورته کړې خپل په وعده نه دی والا په وعدې باندې نه دی نه درېږي بالکل ولې نه درېږي په وعدې بس نه درېږي نو څه به کوو خپل کار دی چې نه درېږي افغانستان ضعیف و انشاءالله اوس یو څه افغانستان زور اخیستی دی خدای وکړي انشاءالله پخوا خو جومات به ورکوي ورته پخوا خو موږ او تاسو ډېرې اړتیا درلودلې د دوی لارې ته او د کراچۍ بندر ته او اوس ماشاءالله د نورو لارو نه موږ کولی شو تجارتونه مخ ته بوځو بالکل نور کشورونه چې موږ سره اوس مرستې وشي نور هغه سره وشي بیا دوی ته اړتیا نه لري
بالکل مرسته. تاسو پاکستان څرنګه یو همسایه یا یو ګاونډی هیواد افغانستان ته بولئ؟ بس موسیقي هم دی نو ښه موسیقي وو، خو اخر موږ سره دغسې ورانې کارونه وکړو. هغه وخت کې موږ ښه موسیقي وو چې موږ نه ګټه پورته کوله، چې اوس ګټه نه پورته کوي نو موږ سره څه مسایلتوب نه کوي. څه وینا لرئ د پاکستان هیواد او د پاکستان نظام ته؟ یاره نو چې ښه وکړي ښه دی، اورې چې ښه وکړي ښه دی. بد هېڅ کشورو ته هېڅ چا ته حق نه دی. په کلي کور کې بد کول کار نه دی. خو هغه تاسو نه نړۍ مننه. قربان شم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوشحاله شم. السلام علیکم. و علیکم السلام. ښه یاستئ کاکا جانه؟ شکر پدر خدای. صحت مو ښه دی؟ شکر الحمدلله. نوم مو ووایئ ځان راوپېژنئ. نوم مې عبدالوهاب د بلخ ولایت اوسېدونکی یم. کابل ته راغلي یاست؟ کابل ته راغلی یم. د پاکستان د تورخم لاره په اړه باندې غواړم ستاسو نظر واورم چې بعد د 80 ورځو نه موقتا خلاصه شوې ده. د دې په هکله باندې تاسو څه وینا لرئ؟ دا د پاکستان لار د ما په خپل نظر دوسته باید ټول د اسلامي امارت اسلامي د خپل لارې ټولې ورته بند نه کړو، ولې ده د تجارانو مالونه چې د خانتي هلته ودرې ټول مالونه مابین لاړ شي او د خانه چې خپل مالونه رلیږي هغه وخت کې ځان لار خلاصه کړو. نو ما په خپل نظر امارت اسلامي نه مې دا خواهش دی چې دوسته د تجارتي معاملې ټوله قطع کړو یا د نورو اسلامي یا د نور دولتو سره تجارتي لارې تړون وسو. ولې پاکستان همیشه وخت مونږ او تاسو زیان را رسېدلی؟ ولې دا رقم چلند زموږ او تاسو هیواد سره کوي؟ د پاکستان دا پالیسي ده د امارت اسلامي څخه بیخي د غواړي چې اسلام په هر نوع وي هغه کمزوری کړو. او د دې کې بیا د هغه ګټه څه شی ده؟ د پاکستان خپله پالیسي مخته بیایي. یو خو دا دی چې خپل تجارت دو خو ته روان دی، د موږ تجارت شو خو د ورشي هلته په لاره کې بندرونه ورته بند کړو. ستاسو په نظر بعد د دې نه چې دغه د تجارتي لارې او دغه د رفت آمد لارې پاکستان باندې وتړل شولې، ډېر زیان به هغوی کړی او که موږ او تاسو؟ یارې ما په نظر که موږ ته کوم زیانونه اوړي دوچند د پاکستان ته هم اوړي. دا خو واضح خبره ده. دا واضح خبره. او پاکستان څرنګه یو ګاونډی هیواد افغانستان ته بولئ تاسو؟ ما په خپل نظر پاکستان ښه نظر د افغانستان په مقابل کې نه لري. او تاسو غواړئ چې دا دروازه مکمله بنده وي؟ ما په نظر همداسې د امارت اسلامي نه مې دا خواهش دی چې د دوی سره تجارتي معاملې ټولې بندې کړو، نورې د حل لارې دروازې بل نورې دولتو څخه خلاص. او زموږ ستاسو تجارتونه خو درګرده د ازبکستان د لارې نه، د ایران له لارې نه، د قزاقستان د لارې نه، دغه تر څنګ د تاجکستان د لارې نه درګرده روان دي. خو هغه ما په خپل نظر د تاجکستان، ایران او نور دولتو سره د افغانستان په ګټه تمامي. دا خو واضح خبره ده. پاکستان نه د چین سره سم اړیکې لري، نه د هند سره سم اړیکې لري. یو افغانستان چې د دې سره هم د خپله ډیپلوماتي اړیکې خرابې کړلې او اوس خو زموږ او ستاسو په مخ باندې نورې دروازې خلاصې دي چې موږ او تاسو د خپله تجارتونه مخته بوځو. او د پاکستان په ورځ باندې چې هېڅ لاره پرې خلاصه نه ده. خو د پاکستان نظر د افغانستان په مقابل کې ښه نه دی. نو موږ چې دی نظر د موږ په همځایدارۍ ته ونه ګوري یا بل هغه ته ونه ګوري، خپل منافع په نظر کې ونیسي او دا ما په نظر باید دوسته باید قطع شي تجارت. تاسو د نړۍ مننه څه پیغام او وینا د پاکستان نظام او خلکو ته لرئ؟ د پاکستان عام ولس ته ما سلام دی. هغه یو اسلامي خلک دي، خودن د خپل شخصا د پاکستان مرکزی حکومت شده د دو نظر ډیر خراب نظر. تاسو نه نړۍ مننه. سلامت او ودان اوسئ. خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یاستئ تاسو؟ شکر دی الحمدلله. صحت مو ښه دی؟ الحمدلله کامیاب. نوم مو ووایئ ځان راوپېژنئ. شیر آغا یم د کابل باشنده یم. ډېر ښه. الحمدلله. په څه شي باندې بوخت یاستئ؟ والله دلته په امیر کې مې 2 روپۍ هغه جګې کړه. اوس چمن د وزیر ته وړی ده، چمن د وزیر ته ورځم چې څه چل دی. ډېر ښه. هلته خو ستاسو ځای ډېر راحته شوی دی. راحت شوی ده، خو اوس کاروبار فعلا نشته نو، او چې تر څو هلته کاروبار جوړېږي نو ډېر مشکل خلکو ته تمامېږي. انشاءالله خلک کله چې بلد شي، زه مطمئن یم چې هر شی چې په کار وي هماغلته درځي تاسو. نو دا وخت نو په کار، دا خو ژمی را روان ده، خلک ډېر غریب دي، مسکین دي، داسې خلک چې د ورځې ګټي او د شپې د خپل ماشومان سره خوري، داسې وخت په کار نه و. دا اوس یوه بله خبره تاسو ته م کومه چې دغه ژمي کې دغلته دغه سینمای په امیر کې د لاره بنده وه، یو مریض د خپله ځان له لاسه ورکړه.
خیر هغه خو زه نه وایم زه وایم چې یو طرف یې پرېښی وی دا نور طرفونه داسې خو مشکل ډېر خلکو تمام شو هلته د پاکستان لاره بنده شو هلته مشکل د غریبي راغله هلته مهاجر راغله هلته د ایران نه مهاجر راغله داسې خو نه کېږي لکه دا څنګه چې اوس خدای روان ده مهربانه ده دا ماته ووایئ چې د پاکستان لاره بعد د 80 ورځو نه موقتا د مرستو لپاره خلاصه شوې آیا تاسو غواړئ چې دغه لاره بیرته له سره د تجارت لپاره او د رفت آمد لپاره خلاصه شي موږ وایو چې 100% خلاص شي باید په دې وجه باندې خلاص شي چې دا خلک مجبور دي او موږ د نورو ملکو سره باید اول اړیکه ټینګه کړو او خپل مشکلات حل کو بیا بعد لغه نه دا لاره بند هم کې مشکل نشو اوس موږ ورته مشکل لرو تاسو خبر نه یاستئ چې زموږ او تاسو تجارت د تاجکستان د ازبکستان د قزاقستان د ایران د لار نه درګرد جریان لري او روزانه وینم موږ ته هیڅ کومه خساره نه درره نه لګ رسیدلې ده هغه ته مشکل رسیدلې ده ډېری خساره هغه ته ورسېده اوس څومره چې لاره بنده کړې ده مشکل ورته تمام شوی ده دومره بس ده خپل منځ کې خپل پوهېږي چې واقعا چې دا ملک اوس آباد دی او چې موږ څومره لاره ورته بند هم کړو نو دې ته مشکل نه تمامېږي یعنې ستاسو په نظر دا انصاف دی کله چې د هغوی د تجارت موسم یا فصل را یا سیزن را رسیږي نو د هغوی لاره خلاصوي او کله چې زموږ او ستاسو د تجارت د میوو کاروبارونه شروع کېږي په حاصل باندې ور رسیږي هغوی بیا زموږ او ستاسو په مخ باندې دروازه بندوي دا ستاسو په نظر دا انصاف نه ما خپل هغه ورځ یو بل خبرنګار ته ویل چې دا کیله به نه خورو موږ دا مالټې موږ نه خورو موږ د مالټې کیلو نه تېر چې په شرط چې موږ میوجات را ورسیږي نو باید دا دروازه بنده نه کړي که دروازه بندوي نه د اوس نه بنده کړي بیخي مکمل بندوي او که بیا خلاصوي نو دا څه چې زموږ مشرانو ویلي چې ضمانت به راکوي بلکل په ضمانت باندې باید خلاص شي او ستاسو په نظر باندې آیا پاکستان به د خپله په وعدو باندې به عمل به وکړي لکه پخوا غوندې نه ما ټول عمر هلته تېر کړی ده 40 کاله مې هلته تېر کړی ده 40 کاله 40 سال مې نوته گزاره هریپور مې څنګه دا 40 کاله هلته څنګه تېر شو ولا تېر شو خو بس غلام نو اوس شکر د آزاد یو خو دلته باید موږ پرېږدي چې لږ څه ناڅه مزدوري وکړو اوس په دې وخت کې نه ده پکار ولې چې د افغان پاکستان نه مهاجر را روان دي او د ایران نه روان یو څو وخت بعد کراره که نه داسې نه چې یو دم هغه خوا نه مهاجر هم راشي او دې خوا نه بیا موږ ته مشکل تمام شي راځئ توکل په خدای باندې خپله پاکستان نه راغلی یم د پاکستان هیواد او نظام ته څه وینا لرئ تاسو ولا څه پوه نو موږ دا کوشش کوو چې ټول عمر هلته تېر کړي که نه وایي پردی کټ تر نیمه شپه پورې ده که نه نو چې راشي خپل ملک ته ډېره ښه ده که نه هېڅوک هم د ولږې نه مړ کېږي او کېدای شي هلته صحیح ستاسو به سهولت زیات وي خو دلته به هم سهولت پیدا شي یا ستاسو ستا مشکلاتونه به ټول حل کړي او راشي خپل ملک ته زه خپل هم راغلی یم هلته کاروبار مې ټیټ ښه دوکان مې ښه او د پاکستان عوام مې ټول ګوري اوس ټول خپل افغانیان مې د خپل پاکستانیان مې دي نو هلته ګوري نو زه دا غواړم چې خپل وطن ته راشي ډېره تاسو نه نړۍ مننه سلامت او ودان اوسئ په خیر اوسئ بله هموطنان نازنین شما دیدگاه و نظریات هموطنان ما را شنیدین که بیشترشان راضی نبودن به این که دروازه ترخم بر روی رفت آمد و تجارت باز شود و گفتنی هایشان را شنیدین که گفتن همیشه وقت زمانی که فصل حاصلات میوجات ما و شما باشه فصل تجارت ما و شما به کشور پاکستان باشه دروازه ترخم از سوی رهبران پاکستان بسته میشد و بارها ما شاهد ازی بودیم که اموال وطندارای نازنین ما که تاجر بودن میوجاتشان ترکاریشان بادنجان رومی به بارها در دروازه ترخم به علت بسته بودنش گنده شد و از بین رفت و تاجران ما و شما زیانهای زیاد را متحمل شدند و انشالله او روز هم به خیر فرا برسه که مکمل نقاط فرضی که بین افغانستان و پاکستان قرار داره دیوارهای کنکریتی گرفته شود و به طور دائم بسته بمانه و این نباشه که وطندارای نازنین ما که در قسمت تجارت با پاکستان بودن اونا دیگر زیان بکنن یا خساره را متحمل شوند. جا داره که از شما هم تشکر بکنم بابت این که همیشه وقت به خاطر تماشا کردن گزارشات و برنامه‌های من انتخاب میکنین. این بود گزارش من ضمیر نوری که واکنش مردم در رابطه با باز شدن دروازه ترخم بود برای شما تهیه و تقدیم کردم. امیدوار هستم مورد پسند شما قرار گرفته باشه و شما هم دیدگاه خودتان را در قسمت کامنت همراه ما شریک بسازین که آیا خواهان ازی هستین که دروازه ترخم بر روی تجارت و رفت و آمد باز شود یا خیر. تا دیدار بعد شما را به الله یکتا میسپارم. خداوند یار و مددگار.